د څېړنې میتود د یو سیمینار نوم دی چې نن د دې پوهنتون د حقوقو او شریعتو پوهنځیو محصلینو لپاره د الغیاث اسلامي پوهنتون لخوا پیل سو. د سیمینار تنظیمونکي د دې پروګرام موخه د څېړنیزو فعالیتونو سم ترسره کول یادوي او وایي په دې اړه به د الغیاث اسلامي پوهنتون زده کړیالانو پوهاوی لوړ سي. نور حال د غلام فاروق رسولي په راپور کې وایي. په یوه نظر کې څېړونکي د خپلې څېړنې اهمیت د هغه ډول ستونزو په اړه څرګندوي چې هغه یې غوره کړې وي، مګر یوه لویه ستونزه چې څېړونکي ورسره مخ دي دا ده چې دا په ګوته کړي چې څېړنه تر کومې کچې مهمه ده. دا کولی سي د څېړنې ډیزاین، ادب بیاکتنه او د څېړنې شالید وړاندې کولو کې کلیدي رول ولوبوي. نن ورځ د الغیاث علمي کدرونو د څېړنې میتود په اړه د زده کوونکو د پوهاوي کچې لوړولو لپاره یو سیمینار په لاره واچوه، ترڅو په دې برخه کې د الغیاث اسلامي پوهنتون د حقوق او شریعتو پوهنځیو د محصلینو ستونزې هوارې سي. از آنجایی که پژوهش و تحقیق به عنوان یک ابزار و به عنوان یکی از عناوین و فلسفه بنیادین نهادهای تحصیلی به حساب می آید، ما در مؤسسه تحصیلات اسلامی الغیاث بر این مصمم شدیم تا سیمینارها و ورکشاپ های برای روش تحقیق ما برگزار کنیم. خوشبختانه این سیمینار رو برگزار کردیم و مدت 2 روز هسته که این سیمینار در جریان و محصلین از هر دو رشته هم شرعیات و هم حقوق تشریف آوردن و با شور و شعف فراوانی از استقبال کردن. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د زده کوونکو لپاره په پوهنتونونو کې داسې سیمینارونه پلي کول به د دوی پوهاوی لوړ کړي او دوی به په دې برخه کې غوره کار کولو ته وهڅوي. سیمینارهایی که در هر موضوعی دایر میشه بسیار مفید و ارزنده، به خاطر از اینکه علاوه بر تحصیلی که ما در مدارس، در مکاتب و یا در مؤسسات تحصیلات عالی میکنیم، نیاز به برخی از اطلاعات فرا کتابی که ما در اونجا میخوانیم یا فرا چپتری که در اونجا میخوانیم وجود داره. په سیمینار کې برخه اخیستونکي د الغیاث اسلامي پوهنتون د شریعت او حقوقو پوهنځیو محصلین څرګندوي چې دوی به د دې سیمینار څخه ډیر څه زده کړي او په خبره د څېړنې میتود یو له خورا مهمو درسونو څخه دی. واقعا یک سیمینار بسیار مثبت و جایگاه ایردش که باعث میشه که چنین سیمینارهای روش تحقیق برای افراد و خصوصا برای محصلین بفهمونه، چون وقتی فنون یک علم انسان ندونه نمیتونه به کمال علم برسه. واقعا من خیلی خوشحالم به این که توانستم به حدی که یعنی لازمه من بتونم معلومات و چیزی که من ضرورت دارم رو از سیمینار برگزینم و از سیمینار کسب کنم. از این ما بیشتر تونستیم برداشت کردیم و انشالله با این میتونیم انتقال بدیم برای بیرون از پوهنتون، برای افرادی که مایل به زی باشم و ندیده باشم و نخون همچین سیمینارها اشتراک نکرده باشم، ما میتونیم به زینا انتقال بدیم و تا اونا هم بتونم از این روش استفاده بکنم. الغیاث اسلامي پوهنتون د هیواد یو له لویو خصوصي تعلیمي مرکزونو څخه دی کوم چې تل د ورته سیمینارونو په لاره اچولو سره د خپلو زده کوونکو پوهاوی او وړتیا لوړوي.